د انګلیش یو سنټنس دی، د انګلیش یو جمله ده I am starving. او د I am starving مطلب دا دی چې زه وږی شوی یم. یو بل سنټنس دی، یو بله جمله ده I am all ears. او د I am all ears مطلب دا دی چې زه اورمه، یعنی زه څه کڼ نه یم، زه اورمه. Another sentence is let's catch up. او د let's catch up مطلب دا دی چې راځه چې میلاو شو یا راځئ چې میلاو شو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې راغلی، چېرته چې تاسو د الف نه واله تر ی پورې یعنی A to Z انګلیش په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې او هغه هم صرف او صرف په یو میاشت کې زده کوئ. ګرانو کتونکو، نن په دې ویډیو کې به موږ څه داسې سنټنس زده کوو، څه داسې جملې به زده کوو چې د هغې په مدد سره بالکل ستاسو انګلیش د یو نارمل لیول نه، د یو لو لیول نه بالکل یو ایډوانس لیول ته، بالکل یو های لیول ته تللی شي. او ګرانو کتونکو، که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو انګلیش زده کوئ، یعنې د چا سره روان انګلیش ووایئ، نو بیا د نننۍ ویډیو زما لپاره ده، نه زما لپاره نه ده، نو بیا د نننۍ ویډیو هم دا ستاسو لپاره ده. نو ګرانو کتونکو، راځئ چې دغه سنټنسز، دغه جملې زده کول شروع کو. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مونږ یو سنټنس استعمالو، یو جمله استعمالو، مونږ وایو I am hungry. د I am hungry مطلب دا دی چې زه وږی شوی یم. نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ګرانو کتونکو، په دې باندې خو یو ماشوم هم پوهیږي، که چا تعلیم کړی وي، نه وي کړی، چا لږ تعلیم کړی وي، چا ډیر تعلیم کړی وي، ایون چې څوک د سکول په شا باندې هم نه وي تللی، نو تقریبا په دې سنټنس خو پوهیږي چې زه وږی یم. I am hungry ځکه یو سل ځلته یې خو دا د خلکو نه اورېدلی وي. نو ګرانو کتونکو، که چېرته تاسو د دې لپاره ایډوانس انګلیش استعمال کوئ، نو د هغې په مدد سره به ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات مزیدار او ذایقه دار ولګېږي. د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي I am starving. او د I am starving هم مطلب دا دی چې زه وږی یم، یعنی I am starving. خو ګرانو کتونکو، دا یو خبره په یاد ساتئ، تقریبا چې په دې باندې به تاسو پوهیږئ، یعنی دا خبره به تاسو ته معلوم وي، خو زه بیا هم ټرای کوم چې زه تاسو ته ووایم. لکه دا یو سنټنس مونږه استعمال کو I am hungry، او په ایډوانس انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي I am starving. نو دا صرف مونږه د ځان دپاره نه استعمالو، بالکل دا مونږ کولی شو چې د یو هلک دپاره استعمال کو، د یو جینۍ دپاره، د ډیرو خلکو دپاره، که هغه حاضر وي او که غیر حاضر وي، یعنی په دنیا کې چې څومره هم څه دي زنده سرې دي، نو بالکل د هغې دپاره مونږ دا استعمالولی شو. او بله خبره دا چې دا مونږ یوازې په پریزنټ کې نه استعمالو چې زه وږی شوی یم، دا مونږ په پاسټ کې هم استعمالو. مونږ ویلی شو زه وږی شوی وم، دا به مونږ په فیوچر کې هم استعمالولی شو. مونږ وایو چې زه به وږی شوی یم. فار ایگزامپل، که زه د یو هلک په باره کې ووایم چې هغه وږی شوی دی، he is hungry، نو د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي he is starving. د he is starving بیا مطلب دا دی چې هغه وږی شوی دی. یا زه ووایم چې they are starving. د they are starving مطلب دا دی چې هغوی وږي شوي دي. او ګرانو کتونکو، که چېرته زه د پاسټ په باره کې خبره وکړم، نو بیا به مونږ د پروناون نه، یعنی he she it I you we they، د دې نه پس به بیا مونږ was ورلګو. لکه فار ایگزامپل، که زه ووایم چې زه وږی شوی وم I was hungry، ایډوانس انګلیش کې دې لپاره استعمالیږي I was starving. او دغسې دا مونږ په فیوچر کې استعمالو I shall be starving، زه به وږی شوی یم. ګران کتونکو، زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې یو بل سنټنس، یو بله جمله هم د ایډوانس انګلیش زده کړو. یو بل سنټنس مونږه په نارمل انګلیش کې استعمالو، مونږ وایو لیټس میټ. د لیټس میټ مطلب دا دی راځئ چې میلاو شو یا راځه چې میلاو شو. نو ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې باندې خو هم هر سړی پوهیږي
نو که د دې دپاره تاسو ایډوانس انګلیش استعمال کوئ نو بیا به ستاسو انګلیش ډېر زیات سپیشل ډېر زیات خاص ولګېږي. په ایډوانس انګلیش کې د دې دپاره استعمالیږي لیټس کیچ اپ، او د لیټس کیچ اپ هم مطلب دا دی چې راځئ چې میلاو شو. په نارمل انګلیش کې د دې دپاره استعمالیږي لیټس میټ، او په ایډوانس انګلیش کې د دې دپاره استعمالیږي لیټس کیچ اپ. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې د دې سره سره څه نور هم د ایډوانس انګلیش سینټنسز زده کړو، څه نورې هم د ایډوانس انګلیش جملې زده کړو. ځکه د ویډیو په سټارټ کې د ویډیو په شروع کې ما تاسو ته ویلی چې ستاسو انګلیش به د یو نارمل لیول نه یو ایډوانس لیول ته، یعنې د یو لو لیول نه یو ډېر های لیول ته لاړ شي. نو په دغه وجه ګرانو کتونکو راځئ چې څه نور سینټنسز هم زده کړو. یو بل جمله یو بل سینټنس مونږ په نارمل انګلیش کې استعمالو، مونږ وایو I am listening. د I am listening مطلب دا دی چې زه اورمه، یعنې زه څه کوڼ نه یم، زه اورمه. I am listening. نو ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې باندې خو یو ماشوم هم پوهیږي، بالکل یو انپړه کس پې هم پوهیږي. نو که د دې دپاره تاسو ایډوانس انګلیش استعمال کوئ نو بیا بالکل تاسو ته معلومه ده چې د هغې په مدد سره څه کېږي. ګرانو کتونکو د دې دپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي I am all ears. او د I am all ears مطلب دا دی چې زه اورمه، یعنې زه کوڼ نه یم. په نارمل انګلیش کې استعمالیږي I am listening، او په ایډوانس انګلیش کې دې دپاره استعمالیږي I am all ears. او ګرانو کتونکو اوس راځئ چې څه نور سینټنسز څه نورې جملې هم زده کړو. ځکه تاسو ته ما د ویډیو په سټارټ کې ویل چې تاسو بالکل صحیح ځای ته او هم په صحیح وخت باندې راغلی. نو ګرانو کتونکو دا بالکل صحیح ځای دی او هم صحیح وخت دی. اوس راځئ چې څه نور سینټنسز هم زده کړو. ګرانو کتونکو یو بل سینټنس یو بله جمله موږ په نارمل انګلیش کې استعمالو، موږ وایو it is easy. د it is easy مطلب دا دی چې دا ډېر زیات آسان دی. فار ایگزامپل زه د یو کار په باره کې خبره وکړم، زه د یو بل څیز په باره کې یو چېرته د تللو په باره کې خبره وکړم او زه وایم چې دا کار ډېر زیات آسان دی. لکه فار ایگزامپل امریکا ته تلل ډېر زیات آسان دی. to go to America it's easy. نو ګرانو کتونکو په دې باندې خو یو ماشوم هم پوهیږي چې د it's easy یا د it is easy مطلب دا دی ډېر زیات آسان. ګرانو کتونکو نو راځئ چې د دې هم ایډوانس انګلیش زده کړو. د دې لپاره په ایډوانس انګلیش کې استعمالیږي it is a piece of cake. د it is a piece of cake مطلب دا دی چې دا کار دا خبره دا څیز ډېر زیات آسان دی. it is easy او it is a piece of cake دا دواړه سیم سینټنسز دي، دا دواړه یو شان جملې دي، خو it is easy دا د نارمل انګلیش سینټنس دی او it is a piece of cake دا د ایډوانس انګلیش سینټنس دی. نو اوس باقي ستاسو چوایس دی، ستاسو مرضي ده چې تاسو کوم یو استعمالوئ، خو صرف او صرف د ایډوانس انګلیش په مدد سره د ایډوانس انګلیش په ذریعه چې کومه څه کیږي نو د هغې باقي تاسو ته پته ده. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې یو بل سینټنس هم زده کړو. انګلیش کې مونږ وایو I am ready to go. د I am ready to go مطلب دا دی چې زه بالکل تللو ته تیار یم، یعنې زه بالکل تللو ته شین ناست یم. I am ready to go. نو ګرانو کتونکو دا خو نارمل انګلیش دی. په ایډوانس انګلیش کې د دې لپاره استعمالیږي I am good to go او د am good to go یا I am good to go مطلب دا دی چې زه هم تللو ته تیار یم. ګرانو کتونکو د I am په ځای باندې تاسو بالکل am ویلی شئ، ځکه چې am د I am کنټریکشن فارم دی. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه زده کړه کړې وي، د دې ویډیو نه تاسو ته ډېره زیاته فایده شوې وي. که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو نور هم
داسې رقم ته سنټنسز داسې قسم له جملې زده کوئ نو بیا بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ وکړئ ځکه چې دا ستاسو خپل چینل دی او انشاءالله ستاسو د کمنټ مطابق ستاسو د خوږ او قدردان رای مطابق زمونږ به راتلونکې ویډیو وي زمونږ به راتلونکې کلاس وي او ګران ګوتونکو که چېرته د دې نه علاوه تاسو په انګلیش کې په هر ځای کې کنفیوز یئ یعنی تاسو په پارټس آف سپیچ کې ایکټیو وایس پیسیو وایس ماډل وربز ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ دغسې ټینسز سپوکن انګلیش او د دې علاوه نور هم چې څومره ټاپکس دي تاسو په هغې کې کنفیوز یئ نو تاسو د هغې لپاره هم موږ ته یو کامنټ کولی شئ او انشاءالله موږ به 100% ټرای کوو چې ستاسو دغه کنفیوژن موږ هم ختم کړو د ویډیو کتلو ډېره مننه د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم د لوی الله په امان تھینک یو سو مچ